د جهنم د ټولو نه چې کومه لاندې طبقه ده په هغې کې به منافقین پراته وي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د جبریل امین نه تپوس وکړو وی جبریله د جهنم دا دروازې دا و دروازې چې دي دا لاندې باندې دي او کو داسې په لړاکۍ باندې دي. جبریل علیه السلام ورته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره د جهنم دا دروازې لاندې باندې دي دا داسې په لاین باندې نه دي بلکې دا لاندې باندې دي او د جهنم و طبقې دي و طبقې او هر طبقه د بلې طبقې نه ډېره زیاته سخته ده. کومه طبقه چې څومره لاندې ده دومره زیاته سخته ده او د هرې طبقې په منځ کې دومره فاصله ده لکه 2000 کاله چې انسان مزل وکړي. 2000 کاله مزل کول دا د جهنم د 2 طبقو په منځ کې فاصله ده او د ټولو نه بدترینه طبقه په دې کې د جهنم د ټولو نه لاندې طبقه ده. او نبی علیه الصلاة والسلام د جبریل امین نه تپوس وکړو وی جبریله په دې طبقو کې به ویسو کو. جبریل امین ورته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره د جهنم د ټولو نه چې کومه لاندې طبقه ده په هغې کې به منافقین پراته وي. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د جهنم د ټولو نه چې لاندې کومه طبقه ده سخته طبقه ده چې د نورو جهنمیانو وینې زوی به په هغې کې جمع کیږي په هغې کې به منافقین پراته وي. منافق هغه سړی دی چې په خوله یې یوه وي او په زړه یې بله وي. په خوله باندې کلمه وایي خو په زړه کې کافر دی. دی مسلمان ته ډېر نقصان رسوي ځکه مسلمان خو دا زما ملګری دی ځان ته نه ساتي زما دوست دی زما د اسلام ملګری دی او په حقیقت کې دی د ده ملګری نه وي دی د ده دپاره د ده سره ملګری شوي د جاسوسۍ دپاره کافرو ته د جاسوسي ورکوي نو مؤمن ته د ټولو نه زیات نقصان او تاوان چې دی دا د منافق د لاسه دی. بیا جبریل امین ورته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره د هغې د پاسه چې کومه طبقه ده په هغې کې به مشرکین وي د هغې د پاسه چې کومه طبقه ده په هغې کې به سائبین وي کوم چې د ستورو عبادت کوي د هغې د پاسه چې کومه طبقه ده په هغې کې به یهود وي او د هغې د پاسه چې کومه طبقه ده په هغې کې به نصوارا وي. چې 6 طبقې جبریل علیه السلام ذکر کړي نو غلی شو چپ شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی جبرئیل په دې ومه طبقه کې د ټول نه پاسه چې کومه طبقه ده په دې کې به څوک وي. جبرئیل امین ورته فرمایل وی د الله پاک پیغمبر زه تا ته تکلیف نه درکول غواړم زه تا خفه کول نه غواړم چې تا خفه کما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل جبرئیل ضرور راته ووایه کنه 6 طبقې خو دې راته ذکر کړي نو دا راته ووایه چې په دې ومه طبقه کې به څوک وي. جبرئیل امین ورته فرمایل وی د الله پاک پیغمبره په دې کې به ستا د امت ګناهګاران پراته وي ستا د امت هغه خلک چې غټ ګناهونه یې کړي دي ګناه کبیره یې کړې ده توبه یې نه ده ایستلې په دغه ګناه کې د دنیا نه تللی دی په دغې طبقه کې به دا کسان پراته وي. دا خبره چې نبي علیه الصلاة والسلام واورېد ځمکې ته بېهوشه راتاو شو ځمکې ته بېهوشه راتاو شو بېهوشه شو او چې کله په هوش کې شو نبي علیه الصلاة والسلام په ژړا باندې شو جړلې جبرئیل امین ورسره هم په ژړا شو. نبی علیه الصلاة والسلام ته پوښتنه وکړه وی جبرئیل ته ولې ژاړې ته راسره ولې ژاړې. جبرئیل امین ورته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبر زما سره د خپل ځان فکر دی زما سره د خپل ځان فکر دی هسې نه چې ما سره د هاروت او د ماروت هغه قصه وشي. دا 2 فرشتې وي الله تبارک وتعالی دنیا ته رالیږلي وي دپاره د امتحان هغه هم په دنیوي امتحاناتو کې ګیرې شولې وي هسې نه چې الله تبارک وتعالی هغه کار زما سره وکړي هسې نه چې زم په امتحان کې پرېوځمه او زه ناکامه شمه هسې نه چې ما الله تبارک وتعالی اور د جهنم ته داخل کړي. زما سره د ځان فکر دی زما سره د ځان فکر دی. الله جهنم ډیر زیات سخت دی ډیر زیات سخت دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د معراج په شپه باندې چې زه بر اسمانونو ته وختمه الله تبارک وتعالی ما ته جنت وښودو جهنم یې راته وښودو زه د جنت د داروغه د جنت د څوکیدار سره میلو شوم او د جهنم د څوکیدار سره میلو شوم. وای د جهنم د څوکیدار سره چې میلو شوم داغه نوم دی مالک د مالک سره میلو شوم وی ما ورسره ملاقات وکړو خو ما د هغه په خوله باندې خندا ونه لیدله مالک ونه خاندلو دومره سخته فرشته ده چې د هغه په خوله چېرته خندا رانله. الله تبارک وتعالی فرمایي علیها ملائکة غلاظ شداد د جهنم باندې داسې فرشتې دي چې ګوره ډېرې سختې دي ډېرې سختې دي هغې کې رحم نشته ډېرې سختې دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي زه د مالک سره میلو شوم خو مالک ونه خندل. ما ته جبریل امین وفرمایل چې د الله پاک پیغمبره د جهنم د څوکیدارې فرشتې کو چېرته خندلی نو دې به تا ته خندلي
خو د دې په شونډو باندې چېرته خندا راتللې دی به نن تا ته خندلي وو خو چې تا ته او نه خندل نو دی چېرته په ژوند کې خندلي نه دی او نه به وخاندي دا دومره سخته فرشته ده الله تبارک وتعالی دې د دغه جهنم نه پناه راکړي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو ځل جنت او جهنم د یو بل سره خبرې وکړې جنت ورته وویلو وی ای جهنمه په ما کې خو به هغه نرم خلک پراته وي په ما کې خو به هغه غریبان پراته وي په ما کې خو به هغه خلک پراته وي څوک چې د تکبر نه خلاص وي په دنیا کې د غریبۍ ژوند کړی دی خو بیا هم د الله شکر ادا کړی دی د الله ناشکري نه ده کړې د الله خلاف نه ده کړې په ما کې خو به اکثر غریبان پراته وي جنت ورته وویلو په ما کې به اکثر غریبان پراته وي زه به تکبر والو نه خلاص یم جهنم ورته وویل وی ای جنته یقینا په تا کې خو به غریبان پراته وي خو زه به د متکبرینو د مالدارو نه ډک یم چې څومره مالدار دی او تکبر په دنیا کې کو زه به د هغې نه ډکېږم هغه به ما ته راځي الله تبارک وتعالی چې د دوی دا خبرې واورېدې وی ای جنته ته خو زما د رحمتونو د ښکاره کولو یو نښه یې او ای جهنمه ته زما د غصې او د غضب د ښکاره کولو یو نښه یې زه خپل رحمت زه خپل نرمتیا دا په جنت کې ښکاره کوم او زه خپل غصه او سختی په جهنم کې ښکاره کوم تاسو خو زما د رحمت او زما د غضب نښې یئ الله تبارک وتعالی دې موږ د دغې جهنم نه وساتي